بله ښاغلی وراله شاوخوا ته امنیت نیولی هو څارګر صاحب د شاوخوا ډلې تاسې چمتو یې سمه ده بیا نو پایله ووایي کاش مجبور نشم چې تا نه ګټه واخلم زر کول څوک نشته څوک نشته څارګر صاحب فکر کوم دا ډیپو نوې تشه شوې ملګرو د باندې کومه خبره شوې ته او ته دلته پاتې شئ امر پر ځای کېږي تاسې له ما څارګر سره راشئ زر کوه کوهیله بوراک واچوه ماته یې واچوه واخله زر کوې دې خوشې دوی لیونې شوي دي ودرېږه پولیسیان بوراکا ته 9 کاله وروسته باید په دې حالت کې سره مخامخ شي وروره زه ستا ورور نه یم پوه شوې بوراکا زه نوره کومه کورنۍ نه لرم پوه شوې هغه ورځ مې چې پلار د تشناب کې بندي کړم او یوازې ستا له امله یې زه ډېر ووهلم تا او پلار مې زما لپاره هماغه وخت مړه شوی د همدې لپاره له کور نه وتښتېدې زه وتښتېدم هغه شرابي پلار مې وتښتېده زه ونه تښتېدم زه یوازې دغه پیدا کولو او د خپل غچ اخیستلو لپاره کور نه ووتم یو ځل هغه پیدا کړم بیا به ورسره ګورم ستا له تګ وروسته په مور مې د زړه حمله راغله او مړه شوه په دې خو پوهېږې که نه لرې وم خو بیا هم له هر څه نه خبر وم وروره وګوره د هر څه په اړه خبرې اوس کولی نو شي ډېره ناوخته ده بخښنه غواړم مورې زویا ته یې هو زه یم راځه کار دې څنګه و مدیر صاحب ته د سلام ویلی وعلیکم سلام څنګه له تا نه خوشحاله دی نه پوهېږم مورې زما له زوی نه به څوک خوشحاله نه وي څه فکر کوې زویا څنګه پوهه شوې مورې زوی مې د زړه په خبره دې پوهېږم د حج په پروسه کې ستا نوم لیکنه هم کوم مورې خدای نه ډېر شکر کوم زه تا نه راضي یم خدای دې له تا نه راضي وي داسې مه وایه مورې ستا لپاره مې هېڅ هم نه دي کړي 15 کلن شوم خو تر اوسه مې هېڅ هم مور به دې د پام ساتلی نور نو څه وکړې په اوسنۍ زمانه کې داسې نه ده اولادونه له مور او پلار نه لرې تښتي زویه پوهېږم هغه نجلۍ دې زما لپاره پرېښوده د دې لپاره چې نه یې خوښېدم
حاج ته خو یو ځای ځو که نه زویه؟ هر څه چې نصیب وي وبه ګورو. خدای دې تا له ټولو بدیو او بلاګانو نه تل لرې وساتي زویه. اورونه پاڅېږه ځوانه، پاڅېږه وروره. په تا څه شوي دي ها؟ هله پاڅېږه وروره. براک وتښتېده، اوس یې نشې نیولی. ته براک پېژنې؟ د څه شي براک؟ ته څه وایې زویه ها؟ براک څوک دی؟ مخکې د براک یاد نه که؟ ما څه وایې؟ نعیمه که بیا دې څوک پیدا کړی؟ ځه غلی شه، ما پرېږده. وروره سر دې وینې شوی، امبولانس ته زنګ ووهم. له دې ځایه لاړ شه ته. سمه ده ځم، سمه ده سمه ده. توبه استغفرالله. وګوره دا نعیمه که ډېر ښه سړی دی خو مغزه یې سم کار نه کوي. پام کوه، خو زه غواړم یو څه درته ووایم. پام کوه چې هېڅکله ورته کاکا ونه وایه، که ورته وایه که نه نو دا ته څه وایې سړیه؟ ځه لاړ شه، ته ورک شه. سمه ده لاړم. کاکا د څه شي کاکا؟ اکا وایه اکا. واخله دا وڅکه، ډېره ګټه لري. واخله زویه، مه ډارېږه، هېڅ خبره هم نه ده. واخله که نه. چای ډېر ګرم دی. هو، ګرم چای ډېره ګټه کوي. یعنې څنګه؟ له عملیات وروسته عاقب نه هېڅ خبر نه لرئ؟ امر صاحب ملګرو وویل چې خپل موټر سایکل سره یوازې چېرته لاړ، وروسته ورسره اړیکه پرې شوې، موبایل یې هم بند دی، اړیکه ورسره نه نیول کېږي. سبا یې دا نو څنګه کار دی؟ توبه خدایه، دا هلک چېرته دی؟ بیا خو به د هغه اپارتمان سر ته نه وي ختلی؟ یخ دی. هو وروره، هېر شوي مې وه چې دا اور ولګوو. تا خو هسې نم هېڅ اور نه دی لګولی. دا چای دې څنګه جوش کړی کاکا؟ کاکا نه، اکا ووایه. لاړ شه کېنه، لاړ شه مخکې شه، ځه ورځه ته ناروغ یې، زه تا ته چای درکوم. آکا تا مخکې براک هتګه، تو براک پېژنې؟ ودرېږه. څه؟ ودرېږه. ولې؟ حضرت علي راغی. څه؟ ودرېږه. سمه ده، کېنه. هغه لاړه. څوک و؟ حضرت علي. هر څوک توره نشي ګرځولی، هر څوک چې توره ګرځوي او حق نه ادا کوي بیا یې په سر لویه بلا راځي. داسې شي توره آکا؟ ته څومره جاهل یې. د حضرت علي توره ذوالفقار یادوم،
تا ته د خپلې تورې نوم امانت درکړی، ته نه یې خبر، هوښیار اوسه او له امانت نه ساتنه وکړه. سمه ده؟ زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. لاړ شه، ځه. اکا دا زموږ. لاړ شه، ورځه، مخکې شه، ځه. اکا دا زموږ. لاړ شه. اکا ورک شه. 2000 یورو؟ یعنی د حج لپاره په نورمال ډول هم دونه پیسې لګیږي؟ سمه ده مننه کوم. 2000 یورو کابو 4000 لري کېږي. زره لري خو رسره شته، خو دا پیسې حلالې نه دي. بیا د هم ډېر خوندور پخ کړي. ژوندی اوسې، نوی مې رژیم پیل کړی و خورې، خو ته بیا هم هره ورځ داسې خوندور خواړه پخوې. خیرت دی، اندېښمنه ښکاري عایشې. کومه خبره نه ده، یوازې ښه له مندرسه وروسته زما ژوند کې ډېر بدلون راغی. ته د ژوندی اوسې چې راسره یې، که نه نو د ورځې به څنګه تېرېدلې. خو زه غواړم چې یو کار وکړم. ډېر ژر به اسرا هم ښوونځی پیل کړي. د دې لپاره پیسو ته اړتیا لرم. ښه نو غواړې څه وکړې؟ غواړم د کلچو دوکان خلاص کړم. د کلچو دوکان عایشې؟ هغه هم ته؟ نن له بانک نه د مندرس پاتې پیسې راخلم. راځه په سر دې څه شوي عاکفه؟ کومه خبره نه ده، مهمه نه ده. له عملیاتو نه وروسته مې خبر در نه شو کړی. یو شکمن کس مې ولیده، هغه مې وڅاره. وروسته زما د موبایل چارج هم خلاص شو. ښه شکمن کس څه شو؟ وتښتېده. د همدې ډلې یو غړی و، ځکه له هغه نه یو څو کمپیوټرونه پاتې شول. ملګري مو په اړه یې څېړنه کوي چې د غلا مال دی او که نه. دې کسانو ته معلومات رسېږي، خو څنګه؟ ډېره بخښنه غواړم امر صاحب، خو دوه خبرې کېدای شي. یا زموږ له منځ نه کوم څوک هغوی ته معلومات رسوي، یا هم د عملیاتو اجازه چې اخلو هلته کوم کس دی. له بلې لارې داسې نشي کېدی. هو یو څو ځلې هم داسې شوي وو. د بیړنۍ ډلې لومړی عملیات دې په یاد دی؟ ته عملیات کړی و؟ هو په یاد مې دی. د سازمان کور تش و. وروسته مو چې د سلماس په ټلویزیون باندې عملیات وکړل، تانجو سلماس ته خبر رسېدلی و، مخکې له بریده له هغه ځای نه وتلی و. مخکې مې هم وویل له دې دوه خبرو پرته بل څه نشي کېدلی. هو یا د امنیت کارکوونکی دی یا هم څارنوال کېدای شي. نه، اوس یوازې د څارنوال خبره نه ده. په محکمه کې یو عادي کس لکه صفاکار یا چای وړونکی هم کېدای شي. او هو زه یوه پوښتنه کوم، ته ولې اندېښمن ښکارې؟ غواړې څه ووایې امر صاحب؟ وګوره که د نازا مسله وي بیا نه کېږي چې د دې موضوع په اړه خبرې ونه کړو. راځه بخښنه غواړم امر صاحب، که وخت لرئ یو څو پاڼې دې باید لاسلیک کړئ. رایکه هلا خونك هوها خونك جول.
11 بجې مو وخت خلاصېږي وخت پوره شو ښوونکي نه کېږي چې لږ نوره مې ادامه ورکړو او وخت نه دی پاتې نه کېږي راځئ چې لاړ شو راځئ چې لاړ شو. راځئ نو ښوونکي تاسو ته مې ډېر ښه پاس درکړ هغه مو باید ګول کړی وای خیر دی یو ګول خو مې ووهه هماغه د 5 ګولونو په برابر دی وای زه څوک وینم ریجای څنګه یې ډېر وخت نه لیدل کېږي کارونه کې بوخت یم یوه پوښتنه مې کوله له جماعت نه وروسته به دې پوښتنه وکړې باید لاړ شو ته هم راشه سمه ده سمه ده ښوونکیه ښوونکیه خدای دې قبول کړي امین انشاءالله ښوونکیه یوه پوښتنه مې کوله شخصي ده هلکانو یوه شېبه مونږ یوازې پرېښودلی شئ مهرباني وکړئ جای ښوونکیه زه یو ملګری لرم لږې پیسې یې ټولې کړي چې له حرامو لارې پیدا کړي د هغو پیسو په وسیله یې مور حج ته تللی شي یعنې اجازه لري ته یو ډېر هوښیار هلک یې رجایي زما په ان ته پخپله هم د دې پوښتنې په ځواب پوهېږي ملګري ته دې هم ځواب ووایه سمه ده دا هم ورته ووایه چې له هر څه د مخه دی باید توبه وباسي خدای به هغه ته سمه لاره ښکاره کړي سمه ده ښوونکیه خدای درنه راضي وي ملا صاحب دا مې دلته پیدا کړې سمه ده ته دا ماته راکړه او دا هم واخله کور ته یې یوسه خو ملا صاحب واخله دا پیسې د ځینو کسانو لخوا زموږ جومات ته راکړل شوي چې ستا په څېر خو ځوانانو ته یې ورکړو ځکه زما په بکسه کې ایښودل شوي ښوونکیه تاسو خو د جومات پیسې په خپله بکسه کې نږدئ همداسې ده که نه ته دا خبره پرېږده د هغه ملګري ستونزه دې هم باید ډېر زر حل کړو انشاءالله دوکان جوړول ښه کار دی خو آیا ته دا کار مخته وړلی شي د خدای په مرستې سره به مخته بوځم هسې هم زه کلچې پخولی شم وروره هغه نه یادوم د دې کار د سوداګرۍ په اړه وایم خدای دې وبښي مندرس به تل خپل معاش ماته راکوه نجیبه وروره هغه به تل ویل چې ته د پیسو په خرڅلاو ښه پوهېږې پوه شوم تا خپله پرېکړه کړې ده ښه نو تا ته باید یو کس پیدا کړم چې په دې برخه کې در سره مرسته وکړي زه د دولت پولیس یم ښه نه ده چې دې کارو کې ځان ښکېل کړم او سم په دې کارو باندې نه پوهېږم زه به اجدر ته زنګ ووهم هغه به هرومرو کوم کس پېژني د ځای او د دوکان چلولو په برخه کې به در سره مرسته وکړي سمه ده بله اجدره څنګه یې وروره
ته نه راځې؟ والې راشم؟ یعنې څنګه؟ نه پوهېږم نو خپله به پوهېږې. غواړې څه ووایې؟ له ما نه ډېر له عایشې سره خبرې کوي. البته ښکلې ښځه ده. پوهېږم عایشه هم یوه ښه ښځه ده. د هر چا پام ورته اوړي. څه دې وویل؟ څه دې وویل؟ ودرېدل چې څه مې وویل. ته فکر کوې چې زه له عایشې سره خدای دې تا اصلاح کړي ښځې. داسې خبرې په ما ډېرې بدې لګېږي. زما په کیسه کې خو نه شوې. مندرس زما ورور دی. عایشه هم د هغه ښځه ده. څنګه داسې ویلی شي ها؟ عایشه زما خور ده، خور مې ده. څنګه ها؟ څنګه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وګوره اوس هم له ځان نه له هغې نه پلوي کوې. داسې ښکاري. دی څه شي پلوي ها؟ دی څه شي پلوي؟ ستا مغزه هېڅ کار نه کوي که څنګه؟ فکر وکړه چې همداسې یوه پېښه په ما باندې وشوه. که زما یو ملګری په تاسې باندې پام وکړي بیا هغه وخت هم داسې فکر کوئ؟ توبه توبه. نه نه، که دلته پاتې شم کومه پېښه به وکړم. مندرسه د هیچا اجل ښکاره نه دی، خو ډېر زر له دې نړۍ نه لاړې. تا خو ویل چې تل به یو ځای اوسېږو. پوهېږې ستا له تګ نه وروسته هره شپه د شهید کېدو لپاره دعا کوم مندرسه. هره شپه. له دې نړۍ نه ستړی شوی یم وروره. د خپلې دندې لپاره هر څه زغمم. که دا د دندې مسؤلیت ماته ډارګیره نه رانه کړي او دین له ځان وژنې نه وای منې کړی، والله بالله دا ژوند مې نشو زغملی او ستا څنګ ته درتلم. خو نن شپه مې پرېکړه وکړه مندرسه، زه نور د شهیدېدو لپاره دعا نه کوم. د خدای تقدیر چې هر څه وي، هر وخت چې مو وخت پوره شي نو هغه وخت به ستا څنګ ته درشو مندرسه. پوهېږي چې ولې مې خپله پرېکړه بدله کړه وروره؟ چا چې ته ووژلې او هغه ظالم کسان چې په هېواد کې ګډوډي رامنځته کوي، د دې ټولو کسانو اصلي مرکز یو ځای کې دی. په خپلو ځانو یې د ولکان نوم ایښی دی او دا خلک په هېواد کې ډېر په ازادۍ سره ګرځي وروره. پخواني مشران دي که نه؟ زموږ دنده د دې هېواد ساتنه ده، همداسې ده که نه مندرسه؟ د همدې لپاره نشم کولی چې دومره زر ځان ته شهادت وغواړم زما ګرانه ملګریه. البته یو ورځ به ستا څنګ ته درشم، انشاءالله ستا په څېر د شهادت شربت به وڅکم او در به شم. هو په دې هم پوه شوم، له خدای پرته بل هیڅ رښتینی ملګری نشته. کېدای شي ټول خلک تا غلط درک کړي، ټول خلک بې وفایي کولی شي، هر څوک کولی شي تا خرڅ کړي، خو خدای دې هېڅکله م یوازې نه پرېږدي، هېڅ درنه نه ستړی کېږي.
راځه دا ځل یو ځای دننه کېږو. ښه چېرته دننه شم؟ زما دنده موټر چلول دي. مشر وویل چې ته هم باید را سره لاړ شې. حالا نو یوازې ګورو چې دا کار څنګه کېږي. ته لاړ شه. وګوره که مشر خبر شي کار به د له لاسه لاړ شي. یوازې کار درنه نه اخلي، تا به هم تباه کي. حالا نو زر کوه زر کوه زر کوه. ونیسه دا لرې که. دلته به نه وي. د خوب کوټه هم پخلنځی. کوم ځای ته لټوي؟ نه پوهېږم. له پخلنځي نه به یې پیل کړو. اسرا غلی شه، خبرې مه کوه. پاڅېږه 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 راځه. د داسې شیانو له منځه مې ډېر سره زر پیدا کړي. او رورا زر کوه ته شي که حالا نو. لومړی درس مو همدلته پای ته ورسېد. راځه چې لاړ شو. وګوره پیسې مو پیدا کړې. په لاس دقیقو کې مې دومره ډېرې پیسې پیدا کړې. پوه شوې وروره؟ نجیبه نجیبه څه شوې؟ څه خبره ده؟ تا ته زنګ دی. دا خو ستا تلیفون دی. څوک دی؟ نور به نه څوک وي. بله بله نجیبه وروره ما سره مرسته وکړه. صبر وکړه. څه شوې؟ نجیبه وروره زموږ کور ته غله راغلي وو. ښه سمه ده، همدا اوس درځم. د سهار 3 بجې دي. توبه خدای، دوی څومره بې شرمه خلک دي. بیا یې زما موبایل ته زنګ وهلی دی. توبه پولیسو ته دې هر څه وویل؟ امر صاحب خیره دې ماته مو زنګ وهلی و. راځه عاکفه کښېنه.
سمه ده ملګرو تاسو اوس لاړ شئ امر پر ځای کیږي. ډېر وډار شو چې ما ولور ته مې کوم زیان ونه رسوي. داسې پیښې کله کله کیږي. د هغوی اصلي موخه غلا ده. خطا هغوی ولیدل پیژندلی شي. یوازې یو کس مې ولیده، ږیره درلوده او قد یې برابر و. ویښتان یې نسواري وو. په تیاره کې مې سم ونه لیده، خو کېدای شي. ښه څېره یې معصومه وه. دا ته څه وایه کفه؟ هیڅ امر صاحب هیڅ. یعنې ټولې پیسې واخیستې؟ د مندرس ټولې پیسې یې غلا کړې. زما د اولاد حق یې هم غلا کړ. څه وکړم؟ اوس د دوکان جوړولو خوب مې هم په اوبو کې لاهو شو. صبر وکړه، ارامه اوسه. د خدای په مرستې سره به یې پیدا کړو. عاکفه د دې ډلې کارونه ډېر زیات شوي دي. اندېښنه مه کوئ امر صاحب، د دې ډلې د نیولو لپاره ما سره ډېر لاملونه شته دي. دلته ودرېږه. حالا نو ته لاړ شه. چیرته ځې؟ څه کوې ته اوس زما مخه نیسې؟ ښه نو لږ مخکې ته پخپله راته ونه ویل چې مشر به موږ تباه کي. غلی شانه مو تباه کوي، ما نشي پیدا کولی. حسن یو ځای کې ډېر نه پاتې کېږم. هغه ورال کس ته زما لخوا سلام ووایه. ګوراکه که تا پیدا کړي بیا ما څوک نشي پیدا کولی، اندېښنه مه کوه. امر صاحب پرونه شپه زموږ په سیمه کې شپږ غلاوې شوي. هغو رذیلانو د عایشې له کور نه هم غلا کړې ده. بې شرفانو د مندرس د شهادت پیسې غلا کړي دي. د هغه شهید حق به څنګه تاسې ته ګټه ورسوي؟ هغو غلو خپله ډیپو بل ځای ته لیږدولې ده. کوم نوی خبر نشته؟ د اوس لپاره خو نشته امر صاحب. دا څنګه کار دی ملګریا؟ څوک له دې خلکو سره مرسته کوي؟ څنګه دا کار کولی شي؟ څنګه هر څه تنظیموي؟ هر کله چې کوم ثبوت یا خبر زموږ لاسته راغی بیا څه وخت دی مراد؟ څه وخت؟ کله چې ټول هېواد غلا کړي بیا هغه وخت ته ثبوت پیدا کوي؟ امر صاحب ووځئ. څنګه وتښتېده؟ پیسې واخیستې او وتښتېده. وګوره که خبرې دې دروغ وي لویه سزا به ووینې. خبر اوسه. ارسانه مهرباني وکړئ دا بې شرف د دروغو ماشین پورې وتړه. سمه ده وروره. نوم دې مطالب دی؟ نه. اوس په استانبول کې یو؟ هو. د پرون شپې غلا په وخت کې له بوراک سره یو ځای وی؟ هو. بوراک پیسې واخیستې وتښتېده؟ هو. د بوراک پته درته ښکاره ده؟ نه. څوک چې دروغ وایي هغوی مې هېڅ نه خوښېږي. پلار دی لوی غل و، لوی نوم یې درلوده. کله چې هغه له ما سره کار کوو ومې پېژانده. زه هم ستا د پلار له برکته دې کار ته دننه شوی یم. وروسته د پلار په زندان کې سرطان ونیوه، همالته مړ شو. له هغه سره مې ښې اړیکې لرلې. ته مې هم د همدې لپاره راوغوښتې. د پلار لپاره دی. مشره والله چې زه رښتیا وایم، هسې هم تر نن ورځې پورې ما یوازې موټر چلاوه، په غلا باندې نه پوهېږم. د وروستي ځل لپاره درنه پوښتنه کوم، د بوراک پته درته ښکاره ده؟ نه. که ماشین ووایي ته رښتیا وایي بیا هم په تا باور نه کوم، خو تا ته د ژغورنې یو وروستی چانس هم درکوم. زما لپاره د هغه کس تختول شوی پیسې مهمې نه دي، مهمه دا ده چې دوکه یې راکړه. څوک چې دوکه راکړي هغه نه بخم. دا به هر څه ښکاره کړي چې ته رښتیا وایي او که دروغ وایي.
بله نجیبه وروره یعنی غلا دې نه ده کړې سمه ده نن شپه یې باید پیل کړي یو زرګر دی د هغه په سیف کې د 40,000 لیرو په ارزښت سره زر شته د هغه د سیف کوډ مو په یو ډول پیدا کړ کله چې په خرڅلاو کې مصروف شو په ډېره اسانۍ مو د هغه کمپیوټر هک کړ په هر حال لاړ شه او د هغه سیف ټول سره زر دلته راوړه تر څو په تا باور وکړم د هغه نیمې پیسې تا ته درکوم ځکه چې پلار ته د احترام لرم پوه شوې او هو هغه د ټکسي پور چې تا باندې دی هغه به هم ادا کړي که څنګه ځوانه اورال مشره وګوره د دلیل لپاره موټر چلولی شم خو غلا نشم کولی ما ته وګوره فکر کوم چې ته هیڅ پوه نه شوې دا کار بل اړخ هم لري که دا کار ونه کې یا هم له پیسو سره یو ځای وتښتېدې بیا نور هیڅ کلم نشي کولی خپله مور جانه دی ووینې ګوره مور مې په دې کار کې مخکې لبه پوه شوې که نه څه دې وویل ارسانه د ما ته څه وویل ومې ویل مور مې دې کار کې مخکې لبه داسې چې ده لاړ شه هغه شیان غلا که او دلته یې راوړه راځه عامر صاحب د هغه کس پته مو پیدا کړه سمه ده له عاقب سره یو ځای لاړ شئ امر مو پر ځای کیږي مورې پاسې که راځه چې ځو څه شوي زویه وروسته بیا هر څه درته وایم زر کوه سارګر صاحب فکر کوم کور کې څوک نشته د پلټنې امر واخلو نه اړتیا نشته فکر کوم په خپله تېروتنې به پوه شوی وي که د لنډې مودې لپاره هم وي له کور نه به لرې اوسېږي ما چې پوښتنه وکړه خلک به یې له خپلې مور سره ژوند کوي او وایي چې ښه هلک دی ژوند ډېر حیرانونکی دی حلیمې موږ هېڅکله اټکل هم نشو کولی چې انسانان څه کولی شي کله کله د انسان خپل اصلي ورور هم داسې کارونه کوي چې اټکل یې نشي کولی اوس لاړ شو سرګر صاحب هو ځو او هو مخکې له تګ نه هغه د فاتحې مسله ستا په اوږو مې بار دوه برابره کړه له دوه ماشومانو سره بوختېدل هیله کوم داسې مه وایئ په اصل کې ډېره عجیبه ده په هر حال څه دي کومه خبره نه ده پرېږدئ داسې خو نه کېږي هېڅ به دې نه وویلي حلیمې ستاسې زوی فاتح هغه وخت نه و پیدا شوی ما یو خوب لیدلی و ډېر جالبه خوب و تاسې په لاره کې پراته وئ غېږ کې مو یو ماشوم و داسې ښکاره شو چې یو موټر تاسې وهي وروسته د موټر له منځ نه یو کس راښکته شو خو په یاد مې نه دي چې څوک و تاسې ته یې کوم څه وویل بیا لاړه او وروسته تا په ما غږ وکړه او په لاس کې د دې شیدو بوتل و خو ته څنګه پوه شوې له یوه کس نه مې د دې خوب تعبیر پوښتنه وکړه ځکه چې یو ښکاره خوب و ډېر وخت یې اغېزه پر ما پاتې وه هغه کس ما ته وویل چې زه به ستاسې د ماشوم دایه شم البته هغه وخت مې دې تعبیر باندې ډېر باور نه و کړی راځه چې لاړ شو راځه ښوونکیه یوازې د یو څو ورځو لپاره مې مور تاسې کره اوسېدلی شي رجایي جانه البته چې اوسېدلی شي خو څه شوي څه خبره ده دا خبره پرېږدئ یوازې مې مور تاسې ته امانت سپارم
ښه نو په اجازه مو زه اوس ځم. ستاسو د سیف کوډ دا دی. په منځ کې ډېر سره زر دي. کیدای شي چې غلا شي. کوډ یې بدل کړئ او تدابیر ونیسئ. ته په دې خبره څنګه پوهېږې؟ امیده وای رجایي ته چیرته یې؟ ډېر وخت نه لرم. تا نه یوه پوښتنه کوم. زه 2000 یورو ته اړتیا لرم. بیړه لرم. څه وایې؟ یعنې 4000 لیدې؟ ما سره خو نشته. ښه نو کوم کس نه پېژنې چې ورسره وي ملګریه؟ ډېر مهم کار لرم. باید پیدا یې کړم. زمری که 400 لیرې وغواړې در به یې کړم، خو دا ډېرې زیاتې پیسې دي. سمه ده امیده. زه له حلالې لارې څنګه کولی شم چې 4000 لیرې یا 2000 یورو پیدا کړم؟ فکر ته مې یوه خبره راغله. له جیم نه پوښتنه وکړه. یوه لاره به در ښکاره کړي، خو هیله کوم ځان مخکې لوه. تو چاره لګلې ها جیم راځه. زه اصلي موضوع پیل کوم. زه ډاکټر یم. په داسې درملو جوړولو کار کوم چې کولی شم د سرطان درملنه وکړم، خو باید په یو چای وازمایم. پوهېږم. غواړئ ازمایښت وکړئ او کس هم باید پټ پاتې شي. ډاکټر صاحب جیم راته ویلي وو یوازې د پیسو خبره وکړه. سمه ده. تباه شوی به وم. دا څه وایي اکا؟ بوراک دې وویل کاکا. غلی شه. ارامه اوسه درته راوړي. زه وایم ښه فکر دی. تیموره ته دا کار سرته ورسوه. ډاکټره